رښتیا خبره کوي که زاران وي راشي او بل سړی وي په خوله دې داسې څوک درکوه که نه وي را مخکې شه پلار مرتکب پلار دې چېرته دی ما خپل مرتکب پلار له دې بوځه دا ځای چې خدایه الله خدای پاک د پوپیزه څخه د وړي ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو نن د خوشحالۍ ځای دی چې په خوست ولایت کې 500 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو یو پاکیج موږ برابر کړی چې دوی دپاره یې دغه دی لړۍ تاسو ګورئ چې فیل شوله. په وطن کې مو غربت سخت دی، په وطن کې مو قیمتونه لوړ دي، د صدقې د زکات تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې په همدغه وخت کې باید وکړو. تاسې دغه ګورئ چې ټول 50 کورنۍ دي چې د خوست له مختلفو سیمو دي، یعنې د خوست د هرې ولسوالۍ دي. هغه خلک موږ راخیستي دي چې هغه ډېر لوېدلي وو، هېڅ د مخ راولو څوک نه وو. دوی دپاره موږ دغه پکیجونه چې ګوره دغه ټول شیان موږ آماده کړي او دوی دپاره یې ویشو چې په دې کې غوړي شامل دي، وریجې شامل دي، اوړه شامل دي او دغه بړستن شامله ده او شامپو، سرتیل، همدغسې د ځان وینځلو صابون، دغه شیان شامل دي چې دې باندې 6,000 افغانۍ لګښت راغلی چې جمله مصرف یې 3 لکه افغانۍ کېږي. او په دې کې زموږ سره ځینې وروڼه چې په خارج کې دي هغوی چندې کړي دي، یوه روپۍ راټوله کړې دی. نو ټولو زه د دې دپاره یو نفر نوم اخلم چې هغې چنده کړي تر څو هغه نور وروڼه چې د دوی پیسې دغه تر مستحقو خلکو ورسېدلې. یو عبدالله ورور دی چې خمیس کې دی، سعودي کې دی، هڅه او کوشش کوي چې د خلکو نه 10 شل 100 روپۍ راټولې کړي، بیا یو ځای کړي، بیا یې افغانستان ته راولېږي او دغه بېوزلو خلک یې ورسوي چې دوی موږ سره 6,400 افغانۍ دوی راټولې کړي وي، موږ ته رالېږلي دي چې موږ په دغه 3 لکه افغانۍ کې مصرف کړي دي. یو بل ورور هغه هم سلیمان اشنا دی چې شرمه کوم سعودي کې کوم ولایت دی، هلته ډیراوران دي، هغوی هم کومک کړی و چې 48,150 افغانۍ کېږي، هغوی کومک کړی و. یو بل ورور هغه هم جیم کې دی چې نه یې غوښتل نوم هغوی خپره شي، هغې هم کومک کړی کور یې ودان. یو بل ورور چې هغه هایلینډ کې دی ورور 50,000 افغانۍ کومک کړی و چې له ده نه هم مننه کوم وروره دغه ستاسو کومک تر مستحقو خلکو ورسېدلو. یو بل ورور چې دی زموږ محصل ورور دی، لندن سټي یونیورسټي کې هلته یې چریټي جوړه کړې وه چې هغې موږ سره هم کومک کړی دی، ولید ورور یادومه، نوم مې ځکه واخلم چې دا هم له خلکو نه چریټي کړې وه او پیسې راټولې کړې تر څو هغې ته معلومات وشي چې ما حق تر مستحقو ورسېدلو. یو بل د موږ عربی ورور دی چې سویدان راشد نومیږي، دوبۍ نه کومک کړی و، 14,000 افغانۍ کومک کړی و. کور مو ودان خوشحاله اوسئ وروره. له ټولو نه ځانګړې مننه کوم چې په دې سختو حالاتو کې تاسو د دغو خلکو لاسنیوی وکړلو چې دې باندې بیا هم یادونه کوم چې 3 لکه افغانۍ دغه باندې مصرف راغلی و. هغو وروڼو چې کومکونه کړي دي انشاءالله ستاسو کومک به تر مستحقو خلکو رسېږي، لکه څنګه چې دغه وروڼه او خویندې ګورئ. که چېرته نور وروڼه هم همدغسې لاسونه سره یو ځای کړي لکه څنګه چې دغه وروڼو چې ما یادونه وکړه لاسونه یې یو ځای کړي، 10 له 100 روپۍ ټولې کړي او ګروپونه جوړ کړي دي. نو زه پوره مطمئن یم چې په دې سختو حالاتو کې به د ډېرو خلکو لاسنیوی وشي، لکه څنګه چې تاسو نن عملاً ګوره چې 50 کورنۍ د هرې کورنۍ دپاره هغه د ژمي اړین توکي موږ رانیولي دي چې کوم دغه د ژمي دپاره لکه مثلا وسلین چې باید ژمي کې موږ لاسونه په همدغسې شامپو، سرتیل او کمفله، غوړي، وریجې، دغه شیان دغه ضروري توکي وو چې موږ اخیستي وو. بیا هم له تاسو ټولو نه ځانګړې مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې اجر درکړي. د موږ وروڼه به هم راشي په خپلو ځایونو باندې به انشاءالله دوی هغه شي. راځئ تاسې مخته راشئ. راځي هم سخت ورځ ده د محشر هم روانه، نفلونه تهجد هم قدرمنو هیوادوالو دغه وروڼه چې تاسو ګوره دا د خوست له مختلفو سیمې د خوست هرې سیمې ده کې خلک موجود دي. هغه خلک چې ډېر لوېدلي وو هېڅ یې نه درلودل، موږ هغه خلک راواخیستله تر څو دوی
دغه د ژمي خوراکي توکي دوی ته ورسیږي. زه به له دوی نه یو څو سره خبرې وکړم. دغه حاجي صاحب مخامخ راته ناست دی، دغه سره به یو څه خبرې وکړم. حاجي صاحب ستړی مه شئ. جوړې خیر یې. حاجي صاحب په کور کې د چی لرل؟ هیچ می نلره، هیچ بولا مسلمان ته پوتیدی تو گاوالا کلارم. نه می گاتی بود سوستا زخپل سپنگیری هم نه کوری هم نه رزگوری. هیچ یعنی وقت خدای ده خیره بنسر سخت خیگره وکی داغ تو چی مون داغ مسلمان و تیمان توالی کل تو چی سردا خدای خیگره وکی که دکا جا خالق مروا قتل که چی تا به وزل و بیچار هاو. الله د خشول لره هغه چا چې کومه کړی دی هغې څه دی هم خدای ښه وکړي. سردا خدای ښه وکړي. تو چې د سردا خدای ښه وکړي چې د مونږ په کلي کوم نه سر وګرځېدی دغه مونږ ته ما دغه خورون غریبان سرولي کله عاجزون. امین خشول اوسي. د ایما کاکا که دغه لسونه وګورئ چې دا سپینه ږیره لسونه پرې پخې ټولوم ور بلوم پخې دغه بهونه پخې ټولوم هغه نه ورکو ځای ته ور بلوم د ګوتې مې دارې شوي دي دغه نه پرې دي د ما د کاکا لسونه ټول پرې چاو او په دغه سپینه ږیره باندې دی ګرځي پلاستیکونه او پخې ټولوي هغې باندې ور بلوي. ملا په دانې ور بلوم. کاکا دغه څومره خشول دي اوس دغه ور دومره خشول یم چې تمامه دنیا یې موټر کړي د الله دی سرپراز لري، الله دی وچې لري. ډېره مننه صاحب خشول اوسي. البته خشول را مخه پکې موږ سره یو کاکا بس ما کې خدای خدای تو چې به مونږ دغه تیمونه کسای نظیر باندې کوي ان شاء الله په ډوړ سترګو نور ستړي مشي. څنګه چل کومه کې سره وشولو تاسو څه ستونزه څه مشکل لرئ کور کې مو وړه غوړي وریجې دغه شی هیڅ شی هم کور کې نه لرو، قرضدار یو دغه یو کور کې نه هیڅ شی هم نشته، یو د خدای نوم کور کې شته او موږ کله غوړي نه یې کنه هیڅ شی هم نه کله نه دغه څه یې کنه وړه دغه کور کې پخې ډوډۍ راوړو، غوړي د پیسو باندې راوړو او بل قاري دغه دومره ارزانه نو بله ورځ مې چې غوړی راوړی بیرته جګېدم بیرته راکړم نور روپۍ بیرته نور کمې دي بیرته راکړم بیا دا کمې دي نورې پیسې راوړو 10,000 روپۍ دي. بیا مو پوره پیسې ورولې؟ نه موږ سره پیسې نه وي، پلان مو ورکو شو هغه هم ته راوکړه نه یې منله. زما مور فشار دی او پلان مې راځي قرضداران وایي راځئ روپۍ راکړه د خپله وینه مې کمه ده او شپې مې تبه مې ما دا مریض یم. ته څه مریض یې؟ ته څه مریضه یې لورې؟ ما شپې تبه مې او وینه مې هم کمه یي ټوخي غواړي ما 2 ورځې 3 ورځې خوږېدلې بیا مې ګولۍ واچولې. کله نهاره ناست یې څه مو خوړلي داسې ورځ راغلې؟ نه بله ورځ نهاره هم خوړلې نه ده، بل هلته قزاران دي شپې خبره کوي قزاران وي راشي او بل سړی وي په خولې دې داسې سوک درکړمه که نه وي را مخکې شو پلار مرتکب پلار دې چېرته دی ما خپل مرتکب پلار له دې بوځه ورور مې هم پیسې ورکړې او داسې بوته که نه هغه هم پیسې ورکړې پلار مې هم پیسې ورکړې. د کار خلاص شو؟ هغه ویلې هغه نورې پیسې هم چټکې راکړئ. نورې پیسې در باندې دي؟ موږ داسې ډېر قرضداران پورې دي چې کله روپۍ نه وي که نه په قرض دغه راوړو دغه څه کیله په قرض راوړئ؟ بېګا کور کې څه وخوړل لورې؟ هېڅ هم نه دي خوړلې چې کله کیلې پیدا شو تاسو له به یې راوړم دله به یې راوړم تاسو له به یې راوړم. ډېره مننه خورې ژوندی اوسې کیلې پیدا شي ته موږ له کیلې راکوې را دې ژوندی لره موږ تا له کیلې اخلو. موږ خپله قرضداران دي. قرضداران دي؟ قرض ته خفه یې پلار ته مو خفه یې؟ څومره وخته خفه یې پلار ته چې پلار مو ډېر خفه یم پلار یو راځي پلار هم د ګریوان له نیسي چې زر کوئ زموږ پیسې راکوئ. څه غواړئ څه باید وشي؟ موږ هېڅ شی هم نشته. موږ یو چې دا قرض هم خلاص شي مور هم ښه شي پلار هم ښه شي. قدرمنو هېوادوالو زموږ د وطن دغه کوچنی خویندې دا هم دومره دردېدلي دي چې حد نه لري، دا هم په دې باندې پوهېږي چې ما پلار قرضداره دا هم له دې نه خبر دي چې دلته
رزق ډیر په سختۍ پیدا کیږي. تاسو دغه درد ستونزې واورېدې، زه موږ د نور هیوادوالو حل هم اخلو. مننه، موږ د سره یو خورې صحیح د مخه پکېږي. په دې وطن کې که موږ د هر چا سره کینو دومره درد دی او دومره ستونزې دي چې هیڅ د خوشحالۍ خبره موږ نه اورو، خو موږ به کوشش کوو چې د غمزه ولس په شونډو باندې خندا راولو او د دوی سره په دې سخت وخت کې د دوی تر څنګ واوسو. زه به له یوې مورکۍ سره هم خبرې وکړم چې د دوی څه ستونزې او څه مشکل دي. مورې ستړې مه شئ. مورې په کور کې مو څه لرل؟ کور کې مو څه لرل؟ کور کې څه دي ته وایم، هېڅ جګه شوم، بخارۍ ته به درځم، وړوکې بخارۍ مې وکړې ته لږ مړي ته خپله که دا کې مې نشته. مو د قرآن ویلي مره مردوره خزانه به چې نه رنجر ته یکی باید مسئله نرمیته چې نه رنجر ته نه ششته نه کوغاسته بوده ور په څه بالکم متول کې زمي چجستو کړه واغې ته پټو مو پامه وسله کړ دې تلورم نظری نه مې رنجر وړه بیا مې ته باغ دومره وبمې ته ته دي ارني سر قرآن کې یو لګایا نه لرو وړه شو نو کو کې لره په وړي دغه شین ملرل مخکې دی وریاره مې مرسته تر وړي لږ کې غړي کې وځم په پګې کوانچ کې شته وړه چې مو وړه واسم د دې سلش کې شته خو ما یې یا عمر څومره خوشاله ده کومه چې رسول شولو دا ځین چې خدایا الله خدای پاک د پوپیزه څخه د وړي توکل ها مسافر ورونه چې خارج کې دي کومه کې کړی دی څه ویل غوړي دي ته زه دا سیان چې خدای پاک د وړو ته خیر کې وړو ته وسپې پنځه کار کې ته بل وسار نه پی دا مونږ ته چیرته حکومت نه وو څو کارلې موري بلې مو څنګه کړی دا خو څه ته وایم خدای پاک نه اړي بلونه وسپې خدای پاک د دښمن په پوک کې دی نه امين خوشاله اوسې مور ډیره مننه را د ژوندۍ لره زما قدرمنو هیوادوالو مسافرو ورونو او خویندو مور دعاګانې مو واورېدلې مور خوشحالي مو واورېدله دا ستاسو برکت دی دا ستاسو هغه د مزدورۍ برکت دی دا ستاسو هغه د خولو برکت دی چې پردي وطن کې خولې تویوئ مزدورۍ کوئ د خپل فامیل تر څنګ د داسې اړمنو هیوادوالو لاسنیوی کوئ بیا هم کور مو ودان خوشحاله اوسئ بیا له ټولو مسافر ورونو نه مننه کوم الله دې تاسې راته ژوندي لري ستاسو برکت دی چې نن په هیواد کې د داسې اړمنو خلکو لاسنیوی کیږي قدرمنو هیوادوالو تاسو د دغه درددلي وطن د دغه بېوزلو د دغه کونډو یتیمانو هغه خبرې واورېدلې نور موږ هم د پروګرام پای ته رسوو خو په دې هیله چې بل ځل بیا هم داسې موږ یو پروګرام ولرو که چېرته نور وروڼه او خویندې هم داسې سره یو ځای شي خپل 15 او 10 روپۍ سره جمع کړي مسافر وروڼه او خویندې یا داخل یا خارج کې نو زه پوره مطمئن یم چې بل ځل موږ هم کولی شو داسې خلکو ته پروګرام ونیسو دوی لپاره د خوراکي شیان ورسوو ځکه چې موږ سره ډېر اړمن خلک شته چې د بیګا او د سبا ډوډۍ نه لري نه تنها د 50 بلکې موږ په سلګونه نور خلک لرو چې موږ سره شته هغه هم ډېر ضرورت لري د ژمي اړوند کوم توکي چې دي دغو ته ضرورت لري راځئ چې بیا هم لاسونه سره یو کړو راځئ بیا هم خپل ځان نه یو 15 روپۍ اضافه کړو بیا هم داسې یو پروګرام جوړ کړو بیا هم داسې تر بېوزلو خلکو هغه د دوی چې موږ باندې حق جوړېږي هغه حق یې ور ادا کړو دا خپرانو په همدغه خلاف پای ته رسوم چې بعد هم داسې موږ یو پروګرام ولرو تر بیا ښې چارې ښه وخت ډېر قیمتي و دینداري بد کولې هغې دنیا د پاره سفاري بد کولې هغې دنیا د پاره سفاري بد کولې سخت د ځل قدم را سخت د زل قدم را باندې هم چې شیاسانا هر وخت پاک الله تسوال زاري بد کولې هغې دنیا د پاره سفاري بد کولې هغې دنیا د پاره سفاري بد کولې دا وخت ډېر
پتی و د